د پاکستان ریاست او د ریاست هغه ادارې چې هغه دین وړاندې هم د پښتنو په وسایلو باندې قابض شوي دي هغه نه غواړي چې د دې خلکو ته د خلکو ته دلته کې روزګار ملو شي د خلک دلته پرمن اوسېږي ولې چې کدا خلک پرمن شروع دلته کې په دې وسایل باندې د دې خلکو ته رایلټي ملاو شو نو د خلک ترقی وکړي او دینه غواړي زموږ په ټولو وسایلو باندې دین وړاندې د پښتونخوا او د بلوچستان د ټول په نړۍ پښتون په بیلټ کې دوستانو دا ویډیو له تاسو سره شریک کوم د پښتون قومي جرګې په حق لا باندې غږېدلی د پښتنو پر معدنیات او د پښتنو پر وسایلو باندې سی قبضه کیږي پر کم شکل باندې کمی د سیسي روانې دي چې د پښتنو وسایل تر خپلې قبضې لاندې راولي د هغه په حق لا باندې غږېدلی پښتون قوم څنګه کولای شي چې پر خپل وسایلو باندې خپل قبضه وکړي پښتون قوم څنګه کولای شي چې خپل وسایل تر خپل کنټرول لاندې کې خپل مدنیات او لغه څخه د پښتونخوا وطن ته د پښتنو سیمو ته ترقی ورکړي راځئ نن دا ویډیو مکمل را سره وګورئ او دا معلومات حاصل کړئ کاظمي صاحب پوښتنه کوو موږ خو دا جرګه راغلي یو د پښتنو یو ډېره لویه غټه او پښتون قومي جرګه ده یقینا چې دلته زموږ ډېر دروند هرکلی وسو ډېر دروند استقبال وسو خلکو موږ په هر ځای کې ډېر عزت راکو ډېر یې درانه کړو که هغه یو فریق دی که بیا بل فریق که یو قام دی که بل قام خو دلته اوس ستونزه خو شته یقینا خو لږ که موږ ته په دې پوه کړي چې اصل ستونزه دلته څه ده څه وجه ده دا کوم چې موږ کوم نظر اچولی دی دلته خو داسې د مسلکونو یا د هغه جنګ موږ نه ګڼو دلته خو ما په نظر دلته بیخي ډېر معدنیات او له افغانستان سره چې کومه سرحدیات کم خاص کار مطلب موږ خو وایو چې د بر وطن سره د دې سیمه داسې ویل کېږي چې 215 کیلومتره چې دا له بر وطن سره ده او تقریبا 15 کیلومتره چې دا هغه دلته چې دا موږ پاکستان ورته وایي له دې سره ده نو موږ نه پوهېږو چې مطلب دغه سیمه دغه جغرافیه چې کومه جوړه ده او مطلب دا خو کله داسې ښکاره کېږي چې 215 کیلومتره مطلب په بر وطن چې دا کومه دوی بونډرۍ ورته وایي څوک ازغن تار ورته وایي څوک کرخې نبره او دلته 15 کیلومتره ده دلته څه وجوهات دي دلته زما په نظر ډېر زیاته د معدنیاتو او د وسایلو د ساحلو او نور څه دي داسې لږ که ته موږ پوه کړي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه وړاندې خو زه د کورمې یو کوربه په حیثیت سره باشنده په حیثیت سره د پښتون قومي جرګې ټول مشرانو ته هرکلی وایم چې تاسو ډېر غټ جرأت کړی دی او د تاسو د دې جرأت موږ د ټولو کورمېوالو طرف نه ستاینه کوو او خراج تحسین پیش کوو چې تاسو د ملک د پښتون علاقو برخونه مختلف غټ ګران قدر مشران دلته د کورمې د دې مسلې حواله حل کول د پر راغلي دي او د کورمې دواړه فریقونه چې کوم دلته کې اهل سنت مسلک دی یا اهل تشیع د دې مسلک څونه قبایل خلک دي هغه ډېر پر امید دي چې د جرګه به د دې سهل راوباسي او دا تاریخي تور باندې دا ډېر غټه جرګه ده او په پیل ځل په کورمه کې د نیره تاسو وګورئ چې کورمه کې کوم شخړې دي وړاندې شوې دي داسې د پهلنی ځل چې کوم د پښتنو دومره غټ لیول باندې غټه ګرانډ جرګه دلته په کورمه ته راغلې ده او خلک ډېر امید دي جرګې نه ساتي څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د کورمې د حالات څنګه تاسو جغرافیه ویلا د کورمې ټولو حالاتو شاته ماضی حال او مستقبل دا د دې جغرافیې سره تړلی دی موږ چې په کوم ځای کې ولاړ یو دا صدر مقام پړه چنار دی چې دا د کورمې ډسټریکټ ضلع کورم هډ کوارټر دی او تاسو که وګورئ غیر چاپې د سپین غر لمن کې موږ ولاړ یو زموږ درې طرف ته چې کوم دی د افغانستان نړۍ دی زموږ شاته ننګرهار دی او دې طرف ته زموږ دوه صوبې د افغانستان پکتیا او پکتیکا او خوست ملاویږي او تاسو که دې طرف ته وګورئ چې زموږ پاکستان سره صرف 15 کیلومتره مشرقي سرحد ملاویږي نو دا وجه دا دی چې دا کورمه په تاریخ کې که تاسو تاریخ اوراق وګورئ ماضي کې لاړ شي نو په افغانستان کې چې څونه یلغار شوي دي دلته کې دا د سنټرل ایشیا لپاره یو ګیټ وی دی څنګه چې خیبر دی او دا کورمه په دې باندې مهمه ده چې پړه چینار د پاکستان ټولو برخونه علاوه دا کابل سره صرف ټولو نه مختصر لاره لري یعنی چې هغه صرف یو سل 15 کیلومتره ده او همواره لاره ده او مونږ د دې شکار دی وجه نه کیږو چې زموږ جغرافي وجه نه ده او دلته کې چې کومه قومونه آبادي دا نه دي آباد ده تاریخ لري دا 1500 کالونه دا شیعاګان سنیان دلته کې اوسېږي د جنگ د شیعه سنی نه دی خدای یو دریم فریق شیعه سنی جوړ کړی دی او که چیرې زه تاسو ته د قبایلو نور علاقو شخړې مسلې درته وښیم نو په کورمه کې شیعه سنی دی نو په وزیرستان په باجوړ په مومند په خیبر یا په ورغزو کې هلته کې شیعه سنی نشته خو هلته کې هم قبایل سره تقسیم کړي دي او دا ډېره خوشایند خبره ده چې پښتانه د کورمې مسله
دونه سیریسنس لیول باندې واغستله او ضروري وه دا ډېره مخکې ضروري وه. که چېرې دا جرګه د اوس چې ورته پر ریاستي رکاوټونه نه وی نو د اوس چې کوم د تېر شوي 3 واقعات شوي دي چې هغه کې کروایي باندې اټیک شوی دی یا بګن بازار سوځېدلی دی یا نور چې کوم وړه واقعات شوي دي چې په هغه کې ډېر ګڼ شمېر تعداد کې خلک دواړو طرف نه شهیدان شوي دي نو دا معاملات به نه کېدلو. خو نن دا ډېره خوشاینده خبره ده چې موږ ټول واړه سره پښتانه ولاړ یو او په پښتون په ژبه باندې په حیثیت باندې نن ولاړ یو. مسلکي زمونږ زمونږ د عقیدې دا شاته خبره ده. وړاندې مونږ انسانان یو هغه نه پس به مونږ پښتانه او به مسلمانان یو. بیا چې دا ولاړ یو دا صرف د دې خبرې بلکې دا د خیر سګالي پیغام هم ده د کورمې خلکو ته او ریدونو ته چې ټول پاکستان کې خلک اوري او پکار دا دی چې دا خلک په دې خبره باندې پوه شي چې د کورمې جغرافي څه اهمیت ده او دا کورما د دې شخړو شکار ولې کیږي. د دې ټولو نه غټه وجه ده چې تاسو ته دا کومه نړۍ ښکاري د غرونه ښکاري د واورې نه ډک کورما هر څه نه مالامال ده. الحمدلله دا جنت نظیر وادي ده خو دې په علاقې کې چې کوم مدنیات دي او سپور ایکسپلور شوي نه دي خو بیرونی قوتونو په دې باندې نظر ده چې دلته کې کرومایټ دلته کې سوبسټون دلته کې لیتیم دلته کې کویلا او دلته کې په کورما کې سلور مقاماتو باندې آیل ریزروز دریافت شوي دي. همدا وجه ده چې په دې علاقې خلک د ځینه به دخلولو دپاره چې کوم قبایل دلته کې رکاوټ دي یا په دې باندې هغه رایلټي حق لري د پاکستان ریاست او د ریاست هغه ادارې چې هغه دین وړاندې هم د پښتنو په وسایلو باندې قابض شوي دي هغه نه غواړي چې د دې خلکو ته دلته کې روزګار میلاو شي د خلک دلته پرمنه اوسېږي ولې چې که دا خلک پرمنه شولو دلته کې په دې وسایل باندې د دې خلکو ته رایلټي میلاو شو نو د خلک به ترقي وکړي او دینه غواړي زموږ په ټولو وسایلو باندې دین وړاندې د پښتونخوا او د بلوچستان د ټول په نړۍ پښتون په بیلټ کې څونه وسایل دي په باندې د ریاست پاکستان قبضه ده او مازیب ته پنجاب او سند داخلي همدغه وجه ده چې په دلته کې د پنجاب کې تشکیل شوه تنظیمونه کلدم تنظیمونه چې کوم دي غازه موږ بدقسمتۍ سره په پښتونخوا په بیلټ کې هم برسره پیکار دي چې غدلته کې پښتون سره تقسیموي په مسلکی بنیادو باندې په قبایلی بنیادو باندې په دې کې زموږ ایجنسیانې هم انوال دي او دا روز آیا په د دوی رڼا بورس پرنګي خلکو ته رڼا معلومه ده چې په دلته کې دریم قوت څوک دی چې دا د خلک جنگي او وخت دی راغله دی چې په کار د دې علاقې خلک په دې علاقې باندې رحم وکړي په دې جنت نظیر وادي باندې رحم وکړي او دا شیعاګان سنیان د یو موټی شي او د دې علاقې کې د دریم قوت خلاف ودرېږي او د ظالم لاس ونیسي او د خپل علاقې د امن ګهواره جوړه کړي. شودار ته وایي چې دلته مطلب په دې سیمه باندې لبر وطن سره څو ګیټوي دي څو لارې زموږ افغانستان سره 3 ګیټوي جوړې دي که تاسو دا وګورئ په دې اړخ ته تری منګل دی په دې کې ګوي چک پوسټ دی کې ګوي ګیټوي ورته وایي دا زموږ افغانستان یعنی کابل طرف ته چې کومه لاره سي په دې باندې ګیټ جوړ دی. بیا دویم طرف ته چې زموږ کوم تجارتي لاره دی هغه د بورچی خرلاچی چې هغه دې طرف ته دی چې هغه سره د پکتیا ته لاره تیزي او بل زموږ دلته کې شهیدانو ډنډ یو علاقه ده چې هغه خوست سره ملایي خو سره بنیادی طور باندې په تجارت په صرف خرلاچی او په بورکی بارډر باندې کیږي خو دا هم اوس لبد مرغه NLC په دې باندې قبضه کړی ده چې مقامی خلک دنه فیضیاب نه کیږي او دا هم چې کوم مطلب ستا خو یا تر اوسه پورې حکومت لخوا ځکه څه داسې هغه سوي دي چې پر کوم کار روان دی او چاته رایلټي دپاره یو څه هغه ورکړي دي که تاسو وګورئ دا ټول بیلټ چې کوم پښتون بیلټ دی دا مدنیات نه مالامال دی. تاسو که ممند کې وګورئ تاسو که بجوړ کې وګورئ که خیبر کې وګورئ په دې ټول علاقې کې مدنیات دي په کورمه کې مدنیات شته دي کویله دی وزیرستان کې هم ډېر دي او ځینې ځایونو کې چې کوم ځای ایکسپلوریشن روان دی هلته کې هغې قبضه اخیستې دی مقامي خلکو ته فایده نه رسېږي. دلته کې هم دا مسله ده د فاټا مرجر نه پس د منرل اکټ چې کوم د پاکستان قوانین دي هغه اطلاق قبایلی علاقو ته ایکسټنډ شوی دی خو د هغه ایکسټنشن نه پس چې کوم دی چې په هغې کې واضح طور باندې لیکلي دي چې په دې مدنیاتو باندې په دې وسایلو باندې د مقامي خلکو خپله یوه رایلټي جوړېږي او دا ډېره بدقسمتي ده د ریاست پاکستان د دې قبایلو سره یو دشمني ورته وایي د پښتون دشمني ورته وایي چې دا رایلټي په پنجاب کې په غنمو باندې میلاویږي د پنجاب ته خو موږ ته په خپلو مدنیاتو په وسایلو باندې دا رایلټي نه میلاویږي. زموږ دا ټول منرل مدنیات چې کوم دي دا ایکسپلور نه دي شوي خو څه ریپورټس داسې راغلي دي چې دلته کې څه بین الاقوامي کمپنیانو سره معاهدې شوي دي چې هغه معاهدې د پاکستان حکومت او د پاکستان اسټابلیشمنټ هغې کمپنیانو سره شوي دي. مقامي خلک هغه کې اعتماد کې نه دي اخیستل شوي دي او چې په کومو علاقو کې دا خلک رایلټي غواړي حق پکې غواړي. دوستانو دا خبرې تاسو وکتې یقیني دا هم حالت هم داسې دی لکه کم چې په ویډیو کې تاسو وکتل.
کم قوم سی په بد امنی باندې په خپل مابینځ کې اخته وي، کم ولس سی په بد امنی باندې په خپل مابینځ کې په جګړو اختلافاتو اخته وي، بیا هغه هیڅ کله دا جرأت نشي کولی چې له خپل حکومت څخه خپل حقوق وغواړي. ولې ځکه چې هغه دا حالت ته په اختلافاتو جګړو کې رسېدلی وي، هغه دا حالت ته بد امني رسولی چې دوی خپل هغه حقوق غوښتنه، هغه حق غوښتن چې هغه شریعت قانون نرس ورکړي هغه له دوی څخه هیر وي. ولې دوی ځکه چې د بد امنۍ دوی د اختلافاتو دوی د جګړو ښکار وي. نو لکه تاسو چې وینئ مثلا چې په کورمه کې شیعه اهل تشیع او سنیان په خپل مابینځ کې په جګړو په اختلافاتو په بد امني سره اخته وي، نو بیا حکومت کولی شي چې دې تر مابین یو داسې فیصله وکړي چې دغه دواړه له دې ځای څخه خارج کړي. دا دواړه مثلا په یو داسې لیول باندې له دې ځای څخه بل ځای ته بوځي، یعنې دغه علاقه سره خالي کړي. مثلا دې ته ووایي چې ستاسو تر مابین د جګړه اختلافات دغسې نه ختمیږي، که یو قوم لاړ شي دا بل مثلا پاتې شي، دا یو قوم یې نشي برداشتولی، نو لهذا دا دواړه به له دې ځای څخه ځي. نو چې کله دواړه له دې ځای څخه ولاړ شي، نو معلومه خبره یې په هغه ځای کې معدنیات، په هغه ځای کې وسایل یې هغه حکومت تر خپله قبضه لاندې کړي، په خپل واک په خپل اختیارات کې واخلي. ګورئ دا شیعه دا سني یوازې په کورم کې نشته، دا یوازې په پښتونخوا کې نشته، د پاکستان په مختلفو اضلاعو کې شته، په هر ځای کې شته. ولې دلته دا اختلافات نشته؟ صحیح ده، د عقیدې اختلافات شته، د مناظرې اختلافات شته، د جګړو اختلافات نشته. جنګونه نه کوي، یو بل ته په مرچو کې نه دي سره ناست، یو بل ته یې لارې نه دي بندي کړې، یو بل پسې د مرګ په ګرزلاو په تلاش په دې نه دي چې ګوته پر ماشه باندې یکې چې کله د سني وار برابر سي شیعه ولي، کله د شیعه وار برابر سي سني ولي. نو اصل خبره په دې ځای کې هم داسې ده، مثلا که چیرې په دغه ځای کې بد امني ختم کړل شي، نو په دغه ځای کې چې کوم وسایل دي حکومت یې نشي وړلی په اسانه باندې. ولې ځکه چې دا قبایل ورته پورته کېږي چې دا اول د موږ حق ده، او کم علاقه کم قبایل چې په امن باندې وي، نو هغه قبایل ترقي کوي. ترقي داسې کوي چې دی به له حکومت څخه خپل حقوق غواړي، حکومت به دته اسباب برابروي، حکومت به دته سهولیات ورکوي. نو که چیرې دی په بد امني کې وي، دی مثلا په اختلافاتو په جګړو کې وي، بیا دی دا غږ پر حکومت باندې نشي کولی، ولې ځکه چې هغه هر څه جنیر دي. او که چیرې د په علاقه کې امن وي، نو بیا دی کوشش کوي داسې مثلا حکومت تر غاړه ونیسي، حکومت ته ورسي، حکومت فرې نږدي چې زما په علاقه کې مثلا تعلیم نشته، زما په علاقه کې مثلا سهولیات نشته، زما په علاقه کې بجلی نشته، زما په علاقه کې ګیس نشته، دې ټولو اسباب ته ما ته را برابروي، ته زما حکومت دی، دا ستا ذمهواري ده. نو که چیرې دغه څه نه وي، مثلا بد امني جګړې زیاتې وي، بیا هغه کس نه حکومت ته ورتللی سي، او ځکه چې دی د بد امني ښکار وي، هغه هر څه بد امني مثلا دی یوازې دا غواړي چې امن زه ووینم. که تاسو فکر افغانستان کې د هر کس دا سوچ او فکر د هر کس دا یو ارمان و چې نه ډوډۍ غواړو، یوه ګوله دې نه وي، نه کاروبار، هیڅ نه غواړو، چې خالي امن وي. اوس چې کله امن رالی 2-3 کاله، نو اوس یې حکومت ته دا ګوته ونیوله چې ته به موږ ته ډوډۍ راکوې، د موږ د ډوډۍ ذمهوار ته یې، ته به موږ ته سهولیات راکوې، ته به موږ ته تعلیم راکوې، ته به موږ ته ترقي هر څه راکوې، دا ټول د موږ پر تا باندې لازم دي چې دا شان به ته موږ ته راکوې. ولې مخکې نه سوې؟ مخکې ځکه چې دی د بد امني ښکار و، مخکې دی د اختلافاتو، مخکې دی خپل حقوق د اواز د اوچته کولو لپاره هیڅ موقع داسې دوی ته نه وه برابره چې دوی ویلي وو. نو کله چې امنیت وي په هغه علاقه کې، له هغې علاقې څخه څوک مثلا پر هغه علاقه قبضه نشي کولی، له هغې علاقې څخه څوک وسایل نشي وړلی، او د هغه علاقې خلک ترقي هم ډېره زر کوي. الله دې وکړي چې دغه تر مابینځ په دغه ځای کې امنیت الله قایم کړي، د جګړې د اختلافات الله پاک جل جلاله نور له دې ځای څخه ختم کړي.